السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یو کس دی هغه په لاټرۍ کې شرکت داسې کړی دی چې خلکو پکې پیسې اچوړي او ده پکې خپل صرف نوم لیکلی، لیکن لاټرۍ ده ته راوتې ده. اوس دی دغه 50,000 روپو موبایل دی دا واخلي او که نه والله موبایل خو ډېر خطرناک دی چې د 50,000 دی. جناب عالی د لاټرۍ حکم مخکې من بیان کړی یا سود دی یا قمار دی. او به اوږد بحث مې په کړی هغه مسله به درته دلته د سره شیر کړو. صرف به دونه درته ووایو چې یو شی یو ځل ناجایز او حرام شي هغې ته که بیا ته سره د پیسو ور داخل شوې او که بغیر د پیسو ور داخل شوې نو دا بیا تعاون علی الاثم دی، دا بیا معاونت فی الاثم دی. په ګناه کې د خلکو سره یا معاونت دی یا شرکت دی، او په ګناه کې شرکت که فری وي هم ناروا دی او که په پیسو وي هم ناروا دی. دا کم 50,000 روپو موبایل چې دا اخیستی دی ته موږ د زړه د صبر امیدوار یو دعا ورته کوو چې الله ورته د زړه صبر ورکړي، لیکن دا د جایز نه دی، واجب التصدق دی. دا به بالکل یا به که خلکو ته ورکړي واپس کوي به، او که خلک ترې تلي وي نو دی به بیا به دا شی به یو فقیر ته یو چاته به ورکوي، لیکن د ده دپاره استعمال شرعا جایز بالکل نه دی. السلام علیکم ورحمت الله تعالی.